بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخونکي او مهربان دی. د ټولو نه مخکې زه په لوی افغانستان مین ټول افغان ولس ته د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان مومنټ ګام د اړخه د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه، پاکې هیلې او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. زه نن د افغانستان د اشغال کېدو نه وروسته چې په افغانستان کې څه وشول د خپل سریال نهمه برخه ستاسو په خدمت کې وړاندې کول غواړم. څنګه چې په تیرې شوې ویډیو کې ما تاسو ته دا خبره په ګوته کړې وه چې د طالبانو د یو بل سره د جګړې ډېر لږ مثالونه شتون لري، په داسې حال کې چې په افغانستان کې قومونه او حکومتي مشران یو بل کمزوري کوي، نو د یووالي لپاره دا هلې ځلې اخر څنګه پیاوړې شوې. په اصل کې یو سیستم د طالبانو لپاره د قوماندې او کنټرول طبیعي بڼه وه. د دې نه پرته دا یو داسې تحریک و چې د ملایانو او دیني عالمانو لخوا تاسیس شوی و. نو په داسې حال کې یوازې له یو مذهبي مشر څخه داسې تمه کېدی شوه چې هغه د خپل استاد او شاګردان د هغه اطاعت وکړي. طالبان همیشه د یو امیر پیروي کوي. هغوی وایي چې زموږ نظام اطاعت دی، موږ باید هغه څه وکړو چې څه راته امیر وایي، موږ د نورو افغانانو په څیر نه یو. د مولا عمر شخصي رول هم ډیر مهم و. هغه د تحریک د فوزي قمندان په توګه له لومړۍ ورځې څخه یووالي ته لومړیتوب ورکړی و. د مجاهدینو د ترخې تجربې او له جهاد وروسته کورنۍ جګړې نه دوی زده کړه وکړه او دوی خپل یووالی پیاوړی کړو. په 2006 کال کې د ګډوډۍ یادونه لا هم تازه وو. نو د طالبانو مشرانو یادونه وکړه چې څنګه یووالی د دوی یو له سترو قوتونو څخه و. جلال الدین حقانی چې په طالبانو پورې تړلې د حقانی شبکې د ځواکمنې ډلې مشر و، په 2008 کال کې په یو مرکه کې داسې وویل چې موږ د جهاد په وخت کې د مجاهدینو د مشرانو د یووالي او اتحاد په وجه روسیانو ته ماتې ورکړه، خو بیا د مجاهدینو مشران منحرف شول او د جهاد د ګټلو غرور یې د خاورو سره خاورې کړو. نو افغانان به هیڅکله هم دا اجازه ورنکړي چې دا تجربه بیا تکرار شي. موږ اوس هم متحد یو او بیا به هم متحد پاتې شو. طالبانو د دوی تر واک لاندې سیمو کې خپل رول بیا پیل کړو. د ولایتونو والیان او ولسوالیان وټاکل شول. دوی د خپلو ولسوالو مرکزونه جوړ کړل. معمولا لرې پراته بازارونه د سوداګرۍ په مرکزونو بدل شول. د خټو ستراتیژیک موقعیتونه د طالبانو مرکزونه شول. جرم کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره زندانونه هم جوړ شول. د دوی د قدرت په قوي مرکزونو کې اداري دفترونه، محکمې او مدرسې پورته شوې. داسې ښکارېده چې یو نظام منځته راغی. د طالبانو د واکمنۍ مرکز د اسلامي شریعت له مخې عدالت و. په 2010 کال کې په یو مرکه کې د طالبانو د هغه وخت د کندهار والي محمد عیسی د طالبانو د قضایي نظام په اړه داسې وایي: په هغه سیمو کې چې چېرته د اسلامي امارت واکمني په بشپړه توګه شتون لري، د قاضیانو خپلواک کمیسیونونه فعال دي. موږ د عریضو بیا کتنه کوو او د کلیوالو سیمو څخه په محکمو کې قضیې یعنی مقدمات حل کوو، او که موږ یې حل نه کړو نو باید د ولایت مرکز ته عریضې او د حقونو مسلې واستوو. بل اړخ ته په کندهار ښار کې دولتي محکمې تشې ولاړې دي او هغه قاضیان چې په کابل کې ګمارل شوي دي د کار کولو جرأت نه لري. له دې تجربې وروسته بیا خلک په دې پوه شول چې د دوی د ستونزو د حل یوازینۍ لار د اسلامي امارت محکمه ده، ځکه چې د دوی ستونزې د اسلامي شریعت له لارې ډېر زر حل کیږي. طالبانو عموما دوه پوړیز قضایي سیستم چلاوه. د دوی د لومړي رژیم په څیر د کلو ملیانو ته واک ورکړل شوی و چې په خپلو کلو کې شخړې حل کړي. له دوی څخه پورته لوړپوړي قاضیان وو چې په یو ټاکل شوي ولسوالۍ کې به ګرځېدل تر څو هغه قضیې اداره کړي چې ملیانو به پخپله نشوي حل کولی. دوی ځینې وختونو کې د ګرځنده محکمو په نوم یادېدل. په هغو ولسوالو یا د ولسوالو په سیمو کې چې د دوی د کنټرول د لاندې وو، طالبانو مستقیم محکمې جوړې کړې وې چې هغلته به د سیمې د خلکو اکثره قضیې په ځانګړې توګه د ځمکې پر سر شخړې حل کولی شوې.
په هر ولایت کې یو قاضي هم ټاکل شوی و چې د هغو قضیو په اړه قضاوت وکړي چې په ټیټه کچه پریکړه نشوه کېدلی او هغه قاضي به د ولایت د والي د لاندې کار کولو. طالبانو له ځمکې څخه د ملاتړ د پیاوړتیا لپاره کار واخیست. په ډیرو ولسوالو کې د واک ترلاسه کولو وروسته د طالبانو والیانو بېوزلو بزګرانو ته هغه ځمکې بیرته ورکړې چې د طالبانو د لومړي رژیم پر مهال ترلاسه کړې وې، چې دا بیا رغونه د بېوزله قبیلو خلک ډیر زیات خوشحاله کړل. د کرزي د حکومت او قومي مشرانو په وخت کې د دوی د ځمکو اسناد باطل شوي وو. دوی دې ته اړ شوي وو چې د شړلو تر ګواښ لاندې ژوند کاوه. د طالبانو د راستنېدو سره هغوی یو ځل بیا په رسمیت وپېژندل شول. خو طالبان هلته نه ودرېدل، بلکې مخ په وړاندې باندې روان وو. په ډیرو ولسوالو کې نوي غلزي کډوال راوستل او دولتي ځمکې ورته ورکړې. په ځینو وختونو کې شخصي ځمکې هم غصب شوې. دا په ځانګړې توګه په هلمند کې شوي وو چې هغلته د دولت د مرسته کوونکو قومونو ځمکې د اسحاقزو، علیزو او کوچني غلزو ورکړل شول. طالبانو له څو منابعو څخه عواید راټولول. کلیوالو به اکثر په خپله خوښه طالبانو ته زکات یا نورې دیني بسپنې یعنې عطیات ورکول. په کال 2007 کې د افغانستان په سویل کې طالبانو ګریم سمیت ته راپور ورکړو چې یوه کورنۍ کولی شي په کال کې له 2 څخه تر $600 پورې مرسته وکړي. طالبانو به نیول شوي ګاډي او وسلې هم خرڅولې. د عاید یوه لویه سرچینه دا وه چې هغه سوداګر او قراردادیان چې چا به د حکومت او د نړیوالې ټولنې سره کار کاوه، هغوی به طالبانو دې ته مجبورول چې هغوی ته به دوی څه نه وایي، خو دوی به د طالبانو سره مرسته هم کوي. طالبانو پر هغو لارو هم مالیه لګولې وه چې هر ډول مالونه به پرې لیږدول کېدل. په ځینو سیمو کې دوی په ځمکه او حاصلاتو هم مالیه لګولې وه. بله د عاید لویه سرچینه د اسلامي خیریه موسسو او اشخاصو بهرنۍ مرسته وي. اکبر آغا چې د طالبانو یو له بنسټ ایښودونکو څخه دی، د ښځو اړوند داسې وایي چې موږ د ښځو په کورونو کې د هغوی حفاظت او ساتنه کوو، خو نارینه د ښځو په پرتله پیاوړي او ډیره وړتیا لري. خو دا به ناسمه وي چې ووایو چې ټوله ښځې له طالبانو څخه کرکه کوي. د طالبانو لامل هم له هغو احساساتو سره تړلی و چې د افغانیت معنی درلودلې. په ځانګړې توګه د اسحاقزو په څېر د محرومو قومونو د ښځو لپاره ډېرې پښتنې میندې او میرمنې حتی چې د لویدیځ له پروګرامونو څخه یې ګټې اخیستې، د طالب جنګیالو ستاینه کوله. په اولسي جرګه کې د کندهار ښځینه غړې ملالۍ اسحاقزۍ امریکني لیکوال کارټر ملکسیان ته ویلي وو چې طالبان بد خلک نه دي، دا ځوانان د احمدشاه بابا او میرویس نیکه زامن دي، هغوی اتلان دي. دا ډول کلمې په پښتني ټولنه کې د ښځو د دودیز رول سره سمون لري او په نارینه‌و باندې عزت پلی کوي. د کلیوالو سیمو څخه یوې میرمنې څېړونکي ته وویل که څه هم میرمنې په پرېکړه کولو کې ډېر لږ رول لري، خو دوی بیا هم کولی شي نارینه وهڅوي چې دا کار کولو ته اړتیا لري. د بېلګې په توګه که مور خپل زوی ته ووایي یا ښځه خپل میړه ته ووایي چې له چا څخه غچ واخلي یا جهاد وکړي، نو د زوی یا د میړه دپاره د دې خبرې د منلو نه پرته بیا بله لار نشته، ځکه چې دا د عزت خبره ده. که څه هم له کال 2006 وروسته د طالبانو سره د پاکستان ملاتړ دوام درلود، خو د اړیکو دا شتون ناباوره و. دغه وجه وه چې ولسمشر پرویز مشرف آیسۍ ته پراخې لارښوونې وکړې چې څنګه په احتیاط سره د طالبانو ملاتړ وکړي، چې طالبان په دې پوه نه شي چې موږ د هغوی سره په کومک کې خپلې موخې په موټي کې نیولې دي او په مزه مزه به موږ خپلو راتلونکو پلانونو له عملي شکل ورکوو. په دې کار کې باید چې د پاکستان د فوج ریټایرډ شوي فوجیان طالبانو له واستول شي. ګرانو وطنوالو، دا زه چې هر وخت لګیا یم چې پاکستان د طالبانو کومک د دې دپاره نه دی کړی چې د دوی سره د طالبانو د افغان ولس او یا افغان وطن فکر و، بلکې پاکستان همیشه د خپلو ګټو په خاطر افغانستان تباه او برباد کړی دی. متحده ایالاتو د کال 2001 راهیسې په پاکستان کې د آیسای او د پاکستان د فوج سره په نږدې همغږۍ کې د تروریزم ضد عملیات ترسره کول، خو دا عملیات د طالبانو پر ځای په القاعدې متمرکز وو. د مشرف په غوښتنه د بوش ادارې مشرف ته د لومړي خبر له ورکولو پرته د پاکستان پر خاوره له برید څخه ډډه وکړه
او ژمنه یې وکړه چې په ځانګړې توګه به د کوټې او بلوچستان په شاوخوا کې بریدونه نه کوي. مشرف دا ژمنې د بوش د ادارې نه په دې وجه غوښتلې چې هلته به طالبانو فعالیت کوو، خو امریکایان د دې نه خبر نه. بوش، پاول او روزفیلډ له 2001 کال وروسته د القاعدې د مشرانو په بندي کولو کې د مشرف د مرستې ستاینه وکړه او د هغه استخباراتو څخه مخالفت وښوده چې ګنې مشرف د طالبانو سره مرسته کوي. خو د 2006 کال برید د بیدارۍ کال و. استخباراتو او نورو معلوماتو ثابته کړه چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او د پاکستان دولت سره اړیکې لري. بیا د کال په پای کې امریکایي ادارو پریکړه وکړه چې پاکستان د امریکې سره دوه مخې پالیسي مخ پر وړاندې بوځي. د 2009 کال د فروری په میاشت کې د ولسمشر بروش مرستیال ډیک چینی اسلام آباد ته لاړو چې مشرف ته ووایي چې د طالبانو پر ضد عملي ګامونه پورته کړي، ګنې د امریکا مرستې به له خطر سره مخامخ شي. د متحده ایالاتو د خوشحالولو لپاره مشرف د ډیک چینی له راتګ نه یو ورځ مخکې د طالبانو د تحریک له دوه مرستیالانو څخه یو ملا عبید الله بندي کړو او دغسې ملا برادر د ملا عمر یوازینی مرستیال پاتې شو. عبید الله په کال 2010 کې په زندان کې مړ شو او یا ووژل شو. خو د ډیک چینی دې اشارې د افغانستان اړوند د پاکستان په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه و راوستی. د آیسای مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د 2009 کال په لومړیو کې په پاکستان کې د امریکا سفیر ریان کروکر ته وویل که تاسو فکر کوئ چې موږ طالبان، حقانیان او داسې نور خپل دوامداره دښمنان وګرځو نو تاسو په بشپړه توګه لیونی یې، ځکه چې تاسو خو به لاړ شئ او موږ به د دښمنانو په منځ کې پرېږدي. موږ په دې سیمه کې د خپلو ګټو په خاطر هر څه کوو او تاسو خپل هدفونه په لاس کې نیولي دي. دا خبرې کیانی سفیر ته په داسې وخت کې وکړي چې امریکا په افغانستان کې د جنگ په دلدل کې روانه وه غرقېدله. له کال 2004 را په دې خوا د پاکستان داخلي امنیت ته د افغان طالبانو د تحریک اهمیت ډیر زیات شو. لامل یې دا و چې د پاکستان په قبایلي سیمه کې د څو وسلوالو ډلو څخه د تحریک طالبان پاکستان TTP د جوړېدو سره سم د پاکستان پښتني قبیلې او وسلوالو ډلې د پاکستان له حکومت سره په جګړه کې بوختې وې. په کال 2009 کې پاکستاني طالبانو په سوات کې پرمختګ وکړو او بیا د یوې اونۍ اوږدې جګړې په ترڅ کې په غیر مستقیم ډول اسلام آباد کې لال جومات هم قبضه کړو او دغسې په راتلونکو 2 کلونو کې پاکستان په کورنۍ جګړه کې ډوب شو چې په اکثره ډول د دې هېواد زړه اسلام آباد ته ولوېدلو. نو مشرف او د پاکستان مشرتابه یو بېطرفه افغان طالبانو ته اړتیا لرله چې هسې نه د افغان طالبانو د TTP د مرستې په وجه دا بغاوت زور واخلي، نو پاکستان په افغان طالبانو باندې پی را پرېښودل. پاکستان د برتانوي استعمار ناجایز اولاد دی، د هغه ډېر لرې نظر لګي. نو دغه وجه وه چې آیسای د کوټې شورا او په کوټه او پېښور کې د طالبانو قمندانانو ته اجازه ورکړه چې په پاکستان کې په نسبي ډول آزاد وګرځي. د دوی لپاره آیسای پیسې، خوندي کورونه او استخبارات هم چمتو کړل. د پاکستان فوجیانو طالب جنګیالي له پولې اخوا افغانستان ته لیږل او ټپي جنګیالانو ته اجازه ورکړل شوه چې د پاکستان روغتونونو ته لاړ شي. بلکې په بلوچستان کې آیسای د دوی لپاره په ځانګړي ډول کلینیکونه هم جوړ کړي وو. امریکایي افسرانو په پراخه کچه شک درلودو چې آیسای به د متحده ایالاتو د عملیاتو د شروع کېدو نه مخکې د طالبانو مشرانو ته معلومات ورکول. پاکستاني سلاکارانو به د معلوماتو د راټولولو یا طالبانو له د مشورې یا روزنې ورکولو لپاره افغانستان ته سفر کوو. د طالبانو یو قمندان څېړونکي انتونیو ګویستوزي ته ومنله چې زموږ پنجابي روزونکي ډېر سخت کار کوي، چې کله دښمنان زموږ په وړاندې نوي تاکتیکونه کاروي نو دې پنجابیانو به د حل لارې لټولې او پاکستاني مشاورینو به د طالبانو ترڅنګ جنګېدل هم. ځکه چې د تحریک طالبان پاکستان TTP د وري پاکستان نه غوښتل چې جنگ پاکستان ته راشي، بلکې افغان طالبان هم په افغانستان کې مصروف وساتي. خو بل اړخ ته پاکستان امریکې له هوایي ډګرونه ورکړي وو چې په طالبانو هوایي بریدونه وکړي، چې یوازې په بلوچستان کې د شمسي هوایي ډګر نه په افغانستان کې 55,500 هوایي بریدونه شوي وو. دا هغه خبره ده چې مالک ته وایي بیدار شه او غل ته وایي ورځپې. له طالبانو سره د پاکستان د ملاتړ په وجه اوس امریکې ته د مشرف نور ضرورت پاتې نشو. د فوزي دیکتاتور په توګه د هغه وخت پای ته ورسېدو. د هغه واکمنۍ کورني مخالفتونه راپورته کړل.
په 2009 کال کې پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو له جلاوطنۍ څخه پاکستان ته راستنه شوه، خو د دسمبر په میاشت کې یو ځانمرګي برید کوونکي بېنظیر بوټو ووژله. پراخ سیاسي کړکېچ مشرف دې ته اړ کړو چې د 2008 کال په اګست کې له واکه ګوښه شي. د بوټو میړه آصف علي زرداري د ولسمشر په توګه وټاکل شو، که څه هم اصلي واک لا د اردو په لاس کې و. جنرال کیاني چې په دې وروستو کې د فوج د لوی درستیز په توګه ټاکل شوی و، د فوج او د دفاع پالیسي په غاړه واخیسته، خو هغه د طالبانو او افغان حکومت په اړه د مشرف تګلارې له دوام ورکړو. د پاکستان فوج او آیسای په پټه داسې حالات جوړ کړل چې ډیرو پاکستاني جنرالانو، استخباراتي افسرانو، حکومتي چارواکو، قاشقبرانو او مذهبي مشرانو د آیسای په کومک له طالبانو سره مرسته کوله. د اسلام په نوم او د قبیلوي او نسل د اشتراک په نوم به دوی د طالبانو خوا نیولې وه چې پښتانه به د قبیلو او نسل د اشتراک په توګه او پنجابیان د اسلام او جهاد په توګه په جنګ کې شامل کړي وو. د قبایلي سیمو فاټا کې په کال 2010 کې یو سروې شوې وه چې 80% ځواب ورکوونکي په پاکستان کې د طالبانو د شتون ملاتړ وکړو، لکه څنګه چې د اسلام په وجه او د غربي مداخلې پر وړاندې مقاومت افغانان هڅولي وو، نو همداسې پاکستان هم هڅولي وو. په سلو کې 15 ځواب ورکوونکي په دې باور وو چې متحده ایالات په افغانستان کې د اسلام پر ضد د جګړې لپاره راغلي دي. 70% په دې باور وو چې امریکا باید د افغانستان نه وځي. د کوټې شورا هیڅکله هم په ښکاره له پاکستان سره دوستي نه و منلې. دوی یوازې د هر هغه اسلامي هیواد څخه د مرستې منلو اعتراف وکړو چې مرسته کولو ته چمتو وو. شورا به کله ناکله په رسمي توګه د هغو تورونو په سختۍ سره غندنه کوله چې ګنې طالبانو د پاکستان ملاتړ ترلاسه کړی دی. مولا عمر په خپله غوښتل چې د غورځنګ خپلواکي وساتي او د پاکستان تابعدارۍ ته به په ډېر سپک نظر کتل. مولا عمر حتی نږدې هیوادونو ته سفیران هم لیږلي وو چې د مرستې غوښتنه ترېنه وکړي، ترڅو په پاکستان باندې د طالبانو د غورځنګ انحصار کم شي، ځکه چې هغه ته پته وه چې پاکستان د هر څه د افغانستان او د طالبانو دپاره نه، بلکې د خپلو ګټو په خاطر دا ټولې پروژې مخ په وړاندې بوځي. د طالبانو په تحریک کې یوه ډله د حقاني شبکه وه چې د جلال الدین حقاني لخوا تاسیس شوې وه. دغه شبکه د روسیانو پر ضد د جهادي ګوند حزب اسلامي خالص یوه څانګه وه. د دوی مرکز په میرانشاه کې و. د خوست له پولې اخوا دوی په افغانستان کې د هرې بلې ډلې په پرتله ډېر منظم وو او په کابل کې په پیچلو او لوړپوړو بریدونو کې مهارت درلودو. جلال الدین حقاني د خوست د زدرانو قوم څخه و. دیني زده کړې پېښور تک سیرما د دارالعلوم حقانیه مدرسې کې بشپړې کړې وې. بیا یې د شوروي پر وړاندې په جګړه کې د یو قومندان په توګه د جګړې د ډګر د پراخې تجربې په لرلو سره شهرت وموندلو. کله چې په 1995 کال کې طالبانو پر کابل برید وکړو، نو جلال الدین ورسره یو ځای شو. مولا عمر هغه د سرحدونو او قبایلو چارواکو وزیر وټاکه. په 2001 کال کې د امریکا په هوایي برید کې جلال الدین ټپي شو. هغه او زامن یې بیرته پاکستان ته ستانه شول او په لنډه توګه د امریکایانو او نوي افغان دولت پر ضد چریکي عملیات پیل کړل. هغه د کوټې د شورا له بنسټ ایښودونکو غړو څخه و. د ځینو سرچینو په وینا هغه په ځانګړې توګه په دې خفه و چې متحده ایالاتو د هغه رور او نور خپلوان بندي کړي وو. د هغه زوی سراج الدین د کال 2009 څخه وروسته د مشرتابه ډېر مسؤلیتونه په غاړه واخیستل، ځکه چې د جلال الدین حقاني روغتیا خرابه شوې وه. د حقاني شبکه په رسمي ډول د مولا عمر تر واک لاندې شوه. جلال الدین حقاني د 2008 کال د دسمبر په یو مرکه کې دا اړیکه روښانه کړه. هغه وویل د الله سبحانه وتعالی اسلامي امارت د امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد تر واک لاندې په یو زړه او یو غږ د امریکا او د هغې د غلامانو په وړاندې جهاد کوي. د اسلامي امارت په مجاهدینو کې د افراطیت او اعتدال په نوم هیڅ شی نشته. ټول مجاهدین د خپل امیر تر لاس لاندې دي. زه په خپله د اسلامي امارت د تنظیم غړی او د کوټې د رهبري شورا غړی هم یم او د عملیاتو مسؤلیت لرم. په 2006 کال کې د پاکستان فوج او آیسای له جلال الدین حقاني سره یو تړون وکړو چې له مخې به فوج د هغه پر شبکې برید نه کوي او په بدل کې به حقاني شبکه د کرزي د حکومت پر ضد عملیاتو باندې خپله توجه متمرکز کړي. کله چې د ګډو ځواکونو مشر
اډمرل مایک مولن د 2008 کال په جولای کې د حقاني شبکې پر ضد د پاکستان د فوج د اقدام غوښتنه وکړه، نو د فوج مشر کیاني ورته په جواب کې وویل چې دا یو بد وخت دی او موږ نه غواړو چې د پاکستاني طالبانو سره د جګړې په مهال یو دوست په دښمن بدل کړو. د طالبانو او حزب اسلامي تر 2005 کال مخکې په هغه وخت کې اړیکې ټینګې شوې چې کله مولا عمر حکمتیار ته خپل سفیر ولېږلو. حکمتیار خپلو کډرونو ته د جګړې اجازه ورکړه، خو د مولا عمر عمومي مشري رد کړه. له همدې امله د حزب اسلامي کډرونو په خپلواکه توګه فعالیت شروع کړ. خو بل اړخ ته د حکمتیار واک کمزور شوی و. د خپلو ارمانونو او د ظلمونو پراخه تورونو هغه کمزور کړی و. د هغه قومندانانو په خپله پرېکړه وکړه چې یا جګړه وکړي یا له حکومت سره کار وکړي او یا په کور کې کینی. د حکمتیار ډېر کسان د حکومت سره کار کولو ته لاړل. یو شمېر په ټاکلو سیمو لکه کونړ، لغمان او وردګو کې جنګېدل. د حزب اسلامي کډرونو وخت په وخت د طالبانو سره د ځمکې، پیسو او نفوذ په سر نښتې کړې وې، خو دا ډېرې نښتې کوچنۍ او بې پایلې وې. ځینو امریکایانو د عبدالله د افغان زرقاوي په حواله یاد کړی چې په عراق کې د القاعدې بنسټ کېښود او هلته د بغاوت تحریک مخ په وړاندې بوتلو. د عبدالله د طالبانو په تاریخ کې تر ټولو سخت دریځ والا قومندان و. د هغه تاکتیکونو جنجالونه رامنځته کړل، لکه څنګه چې زرقاوي د بن لادن او الزواري سره درلودل. یو ورځ ملا برادر له عبدالله سره ډېر سخت او تریخ بحث وکړو چې د راپورونو له مخې ملا عمر په دې خوشحاله نه و. د 2009 کال د مای په میاشت کې د عبدالله د ګرمسیر په ولسوالۍ کې د خپلو هلمندي قومندانانو سره وکتل ترڅو د اوړي د جګړې موسم ته تیاری ونیسي. په هغه شپه د برتانوي ځانګړو ځواکونو برټش سپیشل بورډ سرویس SBS کمانډو په غونډه برید وکړو. انګریزانو د عبدالله په ډزو وواژه او په جنوبي هلمند کې د طالبانو قومندان مولا نعیم بډي سیز ټپي کړ. داسې قصې هم مشهورې وي چې د کوټې د شورا هغه غړي چې له عبدالله څخه ناراضه و امریکا او برتري ته خبر ورکړی و. د هغه ورور منصور د عبدالله د کوټې د شورا غړي په خیانت تورن کړ او د غچ اخیستو ګواښ وکړ. هغه دوه طالبان ونیول او ښې ووهل چې په هغوی د خپل ورور د ځای ښودلو شک کولو. د منصور د عبدالله له چلند څخه په اندېښمن ډول مولا عمر په حرکت کې راغی. هغه یو غږیز پیغام خپور کړ چې د عبدالله یو ریښتین مجاهد په توګه ستاینه وکړه او د هغه د شهادت درناوی وکړو او بیا یې په سړه سینه د هغه د ورور منصور د ګوښه کولو لپاره حرکت وکړو. هغه ملا برادر ته وویل چې د عبدالله له کسانو سره کینی او پر هغوی د فشار راولي چې طالبان یوازې یو مشر لري. دا د مولا عمر د واکمنۍ یوه اغېزمنه مظاهره وه. مولا برادر واک په لاس کې واخیست او د طالبانو والیان، کډرونه او جنګیالي ورسره په لیکه کې شول. پاکستانیانو منصور د عبدالله د 2008 کال په فروری کې د هغه د رور لمړنې یو کال وروسته بندي کړو. خو د عبدالله په جهادیانو کې د ځان لپاره یو مقام جوړ کړی و. د هغه میراث فوزي بریاوې، د بیا راژوندي کېدو غورځنګ او ځانمرګي بریدونه وو. طالبانو د مولا عمر په نوم یوه باینه خپره کړه. الله تعالی دې د هغه په روح او د ټولو هغو کسانو په روحونو رحم وکړي چې د هغه د لارې په جهاد کې وسلې پورته کړې وي. هغه مخکې له دې چې یو نسل جوړ کړي او د قربانۍ، اتلولۍ او حوصلې په برخه کې روزنه وکړي، هغه د هغې نه مخکې نو وژل شوي. د هغه سختې خبرې اوس هم د دوی په زړونو کې جذبه را پیدا کوي او د هغه زړور دریځونه به د اتلانو د لوړولو او د خلکو د ژوندي کولو لپاره یو پیاوړی جهادي درس پاتې شي. ګرانو وطنوالو، د دې نه وروسته چې څه وشول نو زه به په راتلونکي ویډیو کې هغې تاسو ته خبرې کوم انشاءالله. اوس مو په لوی الله سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د عباسي نه واخلې تر دوم پورې زمونږ د پلار نیکه د لوی احمدشاه بابا لوی افغانستان د ازادۍ په هیله. مشال خان